ولسمشر غني یوه اونۍ مخکې د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز پر وړاندیز د دې وزارت 3 معینان له دندو لرې او پر ځای 3 نوي کسان د معینانو په توګه وټاکل چې د دې وزارت د اداري معین په تړاو پوښتنې پیدا شوي دي. په دغو اسنادو کې چې کابل نیوز ترلاسه کړي لیدل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت نوی تعیین شوی معین شفیق الله شهیم د روغتیا د وزیر فیروزالدین فیروز د یوې شخصي مؤسسې شریک دی او په یاده مؤسسه کې ورسره د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. شفیق الله شهیم وزارت کې تر دې مخکې د صحي سیستم د تقویې ادارې مسؤل په حیث دنده درلوده چې دې برخه کې میلیونونه ډالر ښکته او پورته کېدل. په اسنادو کې راغلي چې په وزارت کې د فیروزالدین فیروز ماموریت مخ په ختمېدو ده او له همدې امله یې ولسمشر غني ته شفیق الله شهیم چې د فیروز د شخصي انجیو مسؤل هم د معین په توګه معرفي کړی. سو په تیرو 15 کلونو کې د وزیر له لوري په وزارت کې د شوي فساد د اسنادو د له منځه وړلو او یا هم د افشا کېدو مخه ونیسي. د چارو شنونکي وایي چې دې کار په عامې روغتیا وزارت کې د فساد دوسیو پټې پاتې کېدو په تړاو اندېښنې ډېرې کړي او ښایي وزیر او معین په وزارت کې له خپل نفوذ څخه په استفادې ځینې پروژې خپلې شخصي مؤسسې ته انتقال کړي. کله هم چې په وزارتونو کې معینان، وزیران او په لوړو څوکیو کې د شرکتونو شریکان او یا خپل خپلوان سره یوځای کیږي نو مشخصه ده چې هلته د فساد اداري او د اختلاس امکانات ډیر زیاتیږي، خصوصا په دغه وخت کې چې نړیوالې مرستې ډیرې زیاتې را روانې دي د وایرس سره د مبارزې په حکله. خو د عامې روغتیا وزارت اوسنی مالی او اداري معین شفیق الله شهیم یاد تورونه ردوي او وایي چې هیڅ ډول پروژه یادو مؤسساتو ته نه ده ورکړل شوې او نه ورکول کیږي. نوموړی وایي دغه ډول اسناد د هغو کسانو له لوري خپریږي چې له وزارت څخه منفک شوي دي. کاملا این را من رد میکنم. یک ادعای مغرضانه است با منظور مغشوش ساختن اذهان عامه است. هیچ نوع قراردادی نگرفته، ریکوردایی هست، هیچ نوع رابطه ما با این اداره نداریم. بله یک زمانی کار میکردیم ولی اداره از خود رئیس داره، معاون داره، مسئولین داره که ما با او رابطه نداریم. معنای از این است که از زمانی که ما در نهادهای دولتی و حکومتی کار میکنیم با اداره کار نکردیم، هیچ نوع رابطه نداریم. په عامې روغتیا وزارت کې په داسې حال کې د فساد د موجودیت خبرې کیږي چې عام هیوادوال اندېښمن دي چې له کرونا سره د مبارزې برخه کې د نړیوالو لخوا مرستې شوې پیسې له دې لارو حیف و مایل نشي.